یو مشهوره قصه ده چې دا اولادونه د دې حق نه درلود چې دولتي موټر نه استفاده وکړي. یوه لور یې تلې وه او میرمن نواز د شفاخانه مشره وه. بعد از اینکه معاینت شد روز ناوقت شده بود و داود خان رئیس جمهور بود. گفت من برادرزاده من برات محترمم میتونم که بری. از ترس دخترش تو میلرزید. کاش این فرهنگ امروز در تمام افغانستان عملی شد. یک روز داود خان بیت المال مال شخصی خود تلقی نکرد. بیت المال مال ملت بود. هرچی بعد از کودتای ثور خانهش پالیدن که یک سند سوء استفاده پیدا کنن پیدا کردن نتونستن. دوم ایده جرأت. اما بار بار پیاد دی چې لوګر ته دی په خپل سپین موټر کې چې تویوتا و پروان ته یوازې به خپله پشترین کې ناستلی و، میرمن به یې په څنګ کې وه. جیپ موټر یو جیپ موټر به یې شا کې و او هغه اجازه نه درلودله چې له 50 مترو نه ورته نږدې سي. داود خان له خپل ولس نه ډار نه درلود. موږ له خپل ولس نه ډار نه لرو. موږ د خپل ولس منځ کې درېږو او د ولس نه غږ جګوو چې وینه بند کړي. سوم قاطعیتش بود. یک روز رفت به بگرام، میدان هوایی رو میدید که بنیادش خودش گذاشته بود. کل پیلوتا، صدها پیلوت تعلیم یافته ما کاغوش نداشت، اپارتمان نداشت. جناب صاحب عبدالحمید خان نورجنرالان به پیاده در مو لحظه امر کرد که پیلوتای قوای هوایی در بگرام صاحب اپارتمان ها میشه و پیش از اینکه به شهادت برسه کل اپارتمان ها تکمیل شده بود. این یک توجه خاص میخواست او دا قاطعیت اصولی قاطعیت دا وطن ضرورت لري او دا له هغه صفاتونه ده او له هغه پیغامونه ده چې موږ سره باید پاتې سي. چهارم، داود خان با جغرافیای افغانستان آشنا بود. یک بار در طیاره شیشته بود. امراش یک قسمت همکارایش بود. قریار از بالا به همکارای خود تشریح میکرد. هر نقطه افغانستان مشناخت و خصوصیاتش به صورت واضح درک کرده بود. شاخصه پنجمش مدیریت امنیت افغانستان و مدیریت زیربنای افغانستان. دوره صدارت داود خان امنیت سرتاسری افغانستان حاکم بود و امنیتی بود که در هر نقطه افغانستان سفر کرده میتونستیم و حرکت کرده میتونستیم. و همچنین روزی که داود خان صدر اعظم شد مقدار سرکای قیر و 4 یا 5 کیلومتر در داخل شهر کابل انحصار بود. در ختم ازی دوران صدارت ازی افغانستان اساس یک زیربنای اصولی را گذاشت که مرتبط شود و در دوران ختم ریاست جمهوری ازی شاراهای ما از شاراهای اکثر ممالک که همجوار ما بهتر بود. داود خان مثل شخصیت های دیگه تاریخ ساز شخصیت چند بودی بود. یک بود سرش قضاوت کردن گناه خود. بنابراین ضرورت است که هم شرایط زمان بسنجیم و هم ابعاد شخصیتش. در دورانی که داود خان مسئولیت گرفت جهان اجماع دموکراسی نداشت. سیاست تصمیم گیری اگر فرد محور بود این سیاست
تقریبا اکثریت مطلق کشورهایی بود که در وقت به نام جهان سوم. هغه ورځ یو څوک راغلی د شاوخوا یې چې وکتل پارک کې ډېر بډای ملک نه راغلی و. ویل موږ لکه تاسې غوندې دا تاریخ نه لرو. آیا خپل تاریخ په ارزښت باندې پوهېږو؟ دا هغه درس ده چې داود خان شهید راکړ. د داود خان شهید درس داده چې د خاورې ته مینه، لیونۍ مینه، ایموک په وینه در و حرف آخرم. دو شخصیت بزرگ قرن 20 غازی امیر امان الله خان و سردار محمد داود خان شهید کوشش کردن که افغانستان به صورت بنیادی متحول بسازن. هر دو بار این فصلها ناتمام شد. نقطه اساسی و عملی برای تمام مردم افغانستان، خاصتا نسل جوان و نسل‌های گذشته ما که تجارب با خون خود درک کردن، با محابس، با قربانی‌ها، با شهادت، ایست که امروز سر تکمیل کردن از این فصل تا 2024 و بعد رفاه اساسی افغانستان تا 2047 به یک اجماع ملی برسیم. دغه اجماع موږ ته ضرور ده چې د یو خپلواک ولسواک منتخب نظام په اساس باندې د دې اساسي قانون د آرزوګانو او د هیلو او فرمایشاتو په چوکاټ کې موږ د دې شهید او د دې شهیدانو قدر ادا کړو. د داود خان وینه به هغه وخت ادا سي چې د هیلې ترسره سي. من یقین دارم که امروز با یک قدمی که ما شما گذاشتیم که به صورت ضروری یادبود شهید داود خان تجلیل کردیم، ما دوباره میتونیم به هدف اساسی که عملی شدن آرزوهای وسیع ازی بود در چارچوب قانون اساسی خود با یک اجماع ملی دوباره مجد افغانستان احیا کنیم و آرزوهایی را که همیشه هم مردم افغانستان داشتن انشالله تعالی عملی بسازیم. تل دیوی افغانستان، یشستن افغانستان، زنده باد افغانستان.